اورم ښاغلي ولیداد. ولې نه صاحب ولې نه وایي زیاته مرم ستا له بېلتونه راسه زر خفار پښتونه هو ډېر ښه او حق لري زما د غوزۍ حق لري زما د غوزۍ ګران د کلا سیف الله دی ګران د کلا سیف الله دی. ډېر ښه په زړه پورې چې کلوی سوی ستا بشر سنگ مرمر د سیداغر سنگ مرمر د سیداغر ډېر ښایسته. ډېره مننه صاحب. زموږ د زبان که چېرې څه دغه وي زموږ زبان دی لږ جلا دی. نه زما ډېره د کاکړۍ لهجه زما ډېره خوښېږي. اغستې په اصطلاح ای کاکړۍ لهجه مې دونګه مو خوښېږي چې نه به راسره ومنې. ډېره مننه صاحب صاحب ډېره مهرباني. ژوندی اوسې سرلوړی اوسې په مخه دې ښه شپه ولرې الله دې مل. درنو لیدونکو پښتو ژبه ډېرې لهجې لري. هره لهجه د قدر وړ ده. د یوې ژبې په هره ژبه کې لهجې ډېرې وي. خدای چې څه ژبې د ځمکې پر مخ پیدا کړي دي هغه ژبې لهجې لري. هره ژبه که تاسې وګورئ په هغه ژبه کې هغه کې ډېرې لهجې شته خو پښتو ژبې کې هم ډېرې ښایسته لهجې شته. نو زما خپل هغه کاکړۍ لهجه ډېره خوښېږي. السلام علیکم. سلامونه نیکې هیلې محترمې صاحب صاحب تا ته او د پښتو تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې راوله ښاغلی ساقب ښه راغلی. ارشاد یې له تا څخه څه اورو. خدای دې مو په ښه درولې. بس یو څو خوږه بیتونه به تاسو ته ډالۍ کړو. بس په لومړي قدم کې تا ته ډالۍ ده او دغه رقم نقیب الله ظهیر ته او ښاغلي مطمئن ته چې نن د اړیکې هم ډېرې سره ستونزمنې وي او زموږ ټلیفوني اړیکې هم خدای دې وکړي چې کار نه شي. نو بس یو بیتو شروع درته وکړم. ارشاد وایي ته چې نه یې د ژوندون کار کولی نه شم راسه انتظار کولی نه شم زندګي زما د وس خبره نه ده خو مجبور یم ترې انکار کولی نه شم مخامخ راته د سر قاتل ولاړ دی عیسی صاحب مخامخ راته د سر قاتل ولاړ دی خو انسان دی پرې ګزار کولی نه شم سلامت ودر په بیه راته غواړي سلامت ودر په بیه راته غواړي زه سودا د یو چینار کولی نه شم پټه مینه مې همداسې پټه ښه ده پټه ښه ده زړه مې غواړي خو اظهار کولی نه شم زړه مې غواړي خو اظهار کولی نه شم. محترمې صاحب خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلی. ډېر ښایسته ډېر په زړه پورې ډېر ښایسته بیتونه وه. ژوندی اوسې ښاغلی ساقب سرلوړی اوسې په مخه دې ښه شپه ولرې. ډېره مننه کوم تاسو هم ښه شپه غواړم. ټولو ته سلامونه وایم. په مخه مو ښه الله مو بل. زه به هم ښاغلي ولیداد ته چې د سویلي پښتونخوا ضلع کلا سیفلا څخه یې اړیکه نیولې وه یو دې کاکړۍ غاړې ډالۍ کړم. وایي سر مې ایښی پر زنګون ګرانه راوکړه ټلیفون سر مې ایښی پر زنګون ګرانه وکړه ټلیفون راوکړه ټلیفون او سترګې زما په ګورم ګران د خلکو کم کوم تاوان سترګې زما په ګورم ګران د خلکو کم کوم تاوان. دا دې ښاغلي ولیداد ته ډالۍ وي چې له سویلي پښتونخوا کله سیفلا څخه یې اړیکه نیولې وه. همدغه سیمه ده چې کاکړۍ غاړې په دې سیمه کې ډېرې دي. نو چې دوی کاکړۍ غاړې موږ ته وپېژني او راواوروي ځکه پر دې باندې پر کاکړۍ غاړو باندې درنو لیدونکو ته ما ورپېژندلې وې چې زموږ د ولسي ادب یو ځانګړی په زړه پورې ژانر دی او زما ډېر خوښېږي هم که څه هم دا د ټول پښتني ولس مال دی د ادب مال ګرځېدلی دی خو لومړي ځل لپاره له دې سیمې راټوکېدلي دي. نو دا کاکړۍ غاړې زما خپله ډېرې خوښېدې. دا چې نن ښاغلي ولیداد هم راواورولې دغه دوه کاکړۍ غاړې چې ما ورته واورولې دا دې هم ښاغلي ولیداد ته ډالۍ وي. هغه د ښاغلي ولیداد د لهجې خبره وکړه پر لهجو باندې خبره کوله. نو لهجې چې دي درنو لیدونکو موږ ټول پښتانه یو د بل په لهجو سره پوهېږو انشاءالله. که
خدای کول کومه ستونزه نشته. کله کله دا لهجې چې موږ ورباندې د یوې لهجې د ګړدود چې کله زموږ وګړي ګډېږي په هغه باندې خبرې کوي، که چیرې نه ورباندې پوهېږي نو په یو شمېر لهجو کې ډېر سوچه نیاژه توري یا سوچه توري، ځانګړي کلمې، ځانګړي ویي لغتونه د پښتو په هغه لهجه کې وي. نو دغه لهجه چې وي کیدای شي چې دغه لهجه درنو لیدونکو هغه ویي لغات موږ راواخلو د یو شي دپاره استعمال کړو، بیا نو راځم په کاکړۍ لهجه کې ډېر نیاژه توري، سوچه توري کله کله چې زه په کښې کې ګورم موجود وي. نو زه خو خپله په ټولو ځانګړتیاو پوهېږم د کاکړۍ لهجې. ښاغلي ولي دا ورور وویله چې تاسو کیدای شي دا درانه لیدونکي نه یي ورباندې پوه سوي. نو دا د لهجو چې دي لهجې ډېرې خوندورې، ډېرې په زړه پورې، او زه د هرې لهجې کوم زموږ وګړي چې د پښتون قام، د پښتون ولس، د پښتو ژبې کوم وګړي چې په هره لهجه ګډېږي ما ته ډېر خوند راکوي، او ځان ته داسې ورته متوجه یم د هرې لهجې ته، که څه هم دا لهجې پر ډېرو نږدې سیمو کې فرق سره کوي، نو ما ته بیا ډېر خوند راکوي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ښه راغلاست، خدای مو راوله. تشکر مننه. سلام تاسو ته، تاسو ټولو ته سلام ورسېږي. وعلیکم السلام. بیا هم درته وایم نو څوک له کومه ځای څخه او د دې تر څنګ د پښتو ادبي ایریا ته څه راوړي دي ښاغلي؟ تشکر مننه. نثار احمد یم، د پکتیا ولایت نه مرکز ګردیز نه. یو ښه شعر ورکړی تاسو ته، تاسو په دې کیسه واورئ. ولې نه ښاغلی نثار احمد، په مینه به یې واورو. ارشاد یې بله مره د ښاغلي نثار احمد اړیکه را پرېسوله، د شعر درلودی چې نن یې موږ ته راواوروي، او ګردیز کې هم دي. نو زه نه پوهېږم چې په ګردیز کې هم د تلیفوني ستونزې شته که نشته، خو د اړیکه پرېسوله. نو بیا هم کله چې تاسې اړیکه نشئ درنو لیدونکو د داسې ځای ګورئ چې هلته د ټلیفون انتنونه پوره وي او کار پرې نږدې وي. السلام علیکم. وی حسن قدرتی وي د چا کم وي د چا زیات، جانانه په تا فرض د سپینې خولې زکات. محمد شریف نیازی دویم ځل لپاره د لوګر ولایت نه. مننه ښاغلی نیازی. نو د دویم ځل لپاره بیا څه را اوروئ راته وایاست؟ مننه. یو سلوري د زړه لیک شوخ غونډ وایي تا ترېنه په زوره خولګۍ واخیسته او ما ترېنه بې شوره خولګۍ واخیسته، خوند پکې والله د یار د شونډو ما چې له وروره خولګۍ واخیسته. ښه شپه روغله. السلام علیکم. ژوندی اوسې، سرلوړی اوسې. مننه. نو درنو لیدونکو بیا هم راځم ستاسو ته یوه غزل، دا مو هم د یو بل شاعر تاسو ته غوره کړې ده، خدای دې وکړي چې تاسې خوښ شي. اړیکه به واخلو. السلام علیکم. ډېره موده وشوله چې نه ورځم، ډېره موده وشوله چې نه ورځم، پرېږده چې زما او د یار معلومه شي. سلامونه او مینه استاده تا ته او همداراز د پښتو تلویزیون ټولو قدرمنو کارکوونکو او لیدونکو ته. ښاغلی څوک له کومه ځای څخه او د دې تر څنګ نور څه لرې؟ ډېره مننه استاده. د تېر په څېر یو ځل ده ستاسو کشر ورور امین الله خوږیاڼی یم، هغه هم د کونړ ولایت د ښاغلی خوږیاڼی بازان لادوي بنډار نه. خدای دې راوله ښاغلی خوږیاڼی. ارشاد یې له تاسو څخه څه اورو؟ ډېره مننه استاد. سیدزمان قسمت صاحب یو شعر دی، متاسفانه زه تلویزیون هم دا وخت نه ګورم، په وظیفه کې یم. خو خیر ډېره علاقه مې ده ستاسو د تلویزیون سره. ته باور وکړه چې کله هم زنګ ونه وهم ډېر ارمانجن پاتې کېږم. بالکل دا مینه ده، کله چې یو انسان عادت شي نو بیا د هغه سره دغه کې مینه یي، که څه هم هغه وسایل نه وي خو د هغه مینه په زړه کې وي. نو ارشاد یې ښاغلی خوږیاڼی بیا هم له تاسو څه اورو؟ ډېره مننه استاده. وایي جنګ و که غوسه وه څومره ښه به وه، جنګ و که غوسه وه څومره ښه به وه، یو ځای به مو شپه وه څومره ښه به وه، نه پوره کېده لا ماتېده به خو، نه پوره کېده لا ماتېده به خو، یاره ستا واده وه څومره ښه به وه. اوس یې نخرې زده کړې کبرجنه شوه،
اوس یې نخرې زده کړې که ورژنه شوه او مخکې چې ساده وه څومره ښه به وه دا یو بیت به تا ته ډالۍ وایي ما به چې ترې کله خولګۍ اخیسته ما به چې ترې کله خولګۍ اخیسته څومره چې اوږده وه څومره ښه به وه پرېمږدې د قسمت ته څوک به راشي اوس پرېمږدې د قسمت ته څوک به راشي اوس